دا زمونږ سره د HTML CSS او د JavaScript د پروجیکټ څلورمه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به مونږ په ډیجیټل کلاک باندې خبرې کوو چې څنګه کولی شو دغه شانتي یو ډیجیټل کلاک جوړ کړو. ګورئ زمونږ سره 12 بجې دي 15 منټس دي او 27-28 دا وګورئ دا زمونږ سره سیکنډ دي او دې ځای کې تاسو ته ښیي هم چې مونږ سره PM دی او که AM دی. نو زمونږ سره PM دی نو دې ځای کې زمونږ سره PM لیکل کېږي. که تاسو دلته کې ټایم تاسو وګورئ ګورئ زمونږ سره 12 بجې او 15 دقیقې دي. دلته هم ماته 12 بجې او 15 دقیقې او دغه سیکنډز ګورئ څنګه چې دا سیکنډز دا چې پوره شي نو دې کې زمونږ سره منټ چې دا هم زمونږ سره څه کېږي چینج کېږي او څنګه دې کې تاسو سره AM PM دا هم که چېرته AM شو کېږي که PM شو کېږي. نو زه دې ته لږ منتظر کېږم ګورئ چې دا زمونږ سره شپږ شي. نو دا وګورئ دا زمونږ سره شپږ شو. نو داسې څنګه جوړولی شو؟ زه راځم دا مینیمایز کوم. ما سره یو فولډر دی په نوم دی HTML CSS and JavaScript په نوم باندې او په دې فولډر کې یو درې فولډرونه پراته دي. پروجیکټ 1 2 3 چې په دې باندې مونږ کار کړی. راځم دلته زه یو بل فولډر جوړوم او دې ته زه نوم ورکوم پروجیکټ 4. پروجیکټ 4 نوم یې ورته ورکړ. زه دا کلوز کوم او دغه فولډر باندې زه رائټ کلیک کوم او دا زه په VS کوډ کې اوپن کوم. ولی VS کوډ کې ځکه زه VS کوډ یوز کوم. تاسو چې هر کوډ ایډیټر یوز کوئ استفاده کوئ تاسو په هغې کې اوپن کړئ. نو دا وګورئ زما سره دغه ویلکم سکرین چې راځي دا به تاسو کلوز کړئ. نو زما سره دلته کې وګورئ څلور فولډره موجود دي. یو زموږ سره پروجیکټ 1 2 3 4 دی. زما 4 سره کار دی. نو 4 باندې ما کلیک وکړو. راځم دلته کې فایل په دې کې کریټ کول غواړم. نو نیو فایل باندې مې کلیک وکړو. دې ته زه نوم ورکوم index.html. دا زموږ سره HTML فایل شو. یو د CSS فایل جوړوم. نو دغه پروجیکټ 4 باندې مې کلیک وکړو. نیو فایل style.css. بل د JavaScript لپاره نو په دغه پروجیکټ 4 باندې به کلیک وکړئ. نیو فایل به واخلئ script.js. نوم چې هر څه تاسو ورکوئ هغه تاسو پورې ډیپینډ کوي. اما ایکسټینشن ضروري دی. HTML فایل ته باید HTML ولیکئ JavaScript د .js او CSS فایل ته هم CSS. راځم د index.html فایل ته له کیبورډ نه به تاسو شفټ یو سره پریس کړئ. څنګه چې شفټ یو سره پریس کړئ تاسو ته ندایه راځي. انټر په پریس کولو سره د HTML کوم کوډ چې دی هغه به ولیکلی شي. اوس دلته زه راځم دې ځای کې زه اول یو دلته زه سیکشن اخلم او داخل د سیکشن کې دلته ما ولیکل deep dot container. صحیح ده deep dot container مې ولیکل. یعنی ما یو ډیپ واخیسته او هغې ته ما کلاس ورکړو کنټینر. اول مې سیکشن واخیسته او په هغې کې دننه ډیپ او په دې ډیپ کې دننه ما دلته یو بل ډیپ واخیسته او دې ډیپ ته ما کلاس ورکړ ټایم. د دې ټایم کې دننه ګورئ زما سره دې ځای کې اول زموږ سره اورز دي بیا منټس دي بیا سیکنډز دي. نو زه راځم اول د دې اورز دپاره یا کوم ساعتونه چې دي دپاره کوډ کوم. نو هغې نه مخکې دې ځای کې زه راځم دلته کمنټ لیکم. زه دغه اورز دې ځای نه زه کاپي کوم. ګورئ دلته کې ما ولیکل چې دا زموږ سره د اورز چې دی دا زموږ سره سټارټ دی. دې ځای کې ما ولیکل دی سټارټ دی او دې نه ما کاپي واخیسته او دلته کې لاندې پیسټ کوم او دې ځای کې زه ورته لیکم چې دی زموږ سره څه شی دی دی زموږ سره اینډ دی. نو دلته زه لیکم اینډس تر څو تاسو ته معلوم شي چې زموږ سره دا کوم ځای نه شروع شوی او کوم ځای باندې ختم شوی. اوس زه د دې په داخل کې دلته زه یو ډیپ اخلم او دغه ډیپ ته نوم ورکوم ټایم کولن. تاسو چې هر نوم ورکوئ هغه تاسو پورې ډیپینډ کوي. ضروري نه ده چې تاسو هم همدغه کلاس ته همدا نومونه واخلئ. صحیح ده. په دې کې دننه زه یو بل ډیپ اخلم او دې ډیپ ته نوم ورکوم ټایم ټیکسټ او په ټایم ټیکسټ کې دننه زه یو دوه سپین اخلم. په یو کې غواړم چې ما سره د اورز راځي او بل دغه ټیکسټ دې موږ سره ولیکلی شي. نو دلته زه لیکم سپین او سپین کې دننه زه دې کې زه یو دننه پکې زه یو دوه کلاسه جوړول غواړم. نو نم ډاټ اور ډاټ نم مې ولیکل. صحیح دلته نم نه سوري ماینس نم. اوس وګورئ زما سره دلته کې دام جوړ شو. اوس د دې په داخل کې دلته وګورئ زموږ سره شی 12 لیکل شوی. نو دلته زه راځم فرض کړه ما دلته ولیکل 00. صحیح ده. ته ما 00 ولیکل. همداسې کاپي کوم کنټرول C او دلته ما پیسټ. اوس سمپل راځم د دې په ځای چې دا مې ټول پاک دا پاکوم. د دې په ځای زه لیکم ټیکسټ. ټیکسټ مطلب دا دی په دې ځای کې زه لیکم په دې ځای کې زه لیکم اور لیکم. صفحه مې کنټرول S کړه
د دې ریزلټ څنګه وایم د دې د ریزلټ د کتلو لپاره تاسو مختلفې طریقې استفاده کوئ مثلا په دې تاسو رائټ کلیک وکړئ اوپن وذ لایو سرور کوي فایل باندې رائټ کلیک وکړئ کاپی پاتې کوي دې ځکه ګو لایو د پدې باندې کلیک وکړئ یا هم دا فایل تاسو چیرته سیو کړی دی لاړ شئ هغه فولډر ته او کله چې هغه فولډر ته لاړئ په هغې کې index.html فایل پیدا کړئ ډبل کلیک پې وکړئ اوپن یې کړئ نو زه راځم دلته رائټ کلیک کوم او اوپن وذ لایو سرور یې کوم اوپن وذ لایو سرور څخه کوم چې زه خو یو طرف ته کوډ لیکم بل طرف ته تاسو ته ریزلټ ښکاره شي صحیح ده نو ګورئ دې کې زموږ سره 00 او د دې زموږ سره اورز ولیکلی شي اوس دپاره زه دا مینیمایز کوم ګورئ دا زموږ سره د ساعت لپاره شو دغه شان یعنې اورز دپاره زه اوس د منټس دپاره هم همداسې جوړوم زه د دې نه کاپي اخلم تاسو کاپي مه اخلئ په خپله یې ولیکئ چې تاسو په کوډ باندې لږ ښه پوه شئ صحیح ده اوس ګورئ ما دلته کې دا بیا پیسټ دا کلاسونه زه همداسې پرېږدم صرف دلته راځم د دې دغه اورز چې دي پاکوم دلته زه لیکم منټس ګورئ دویم زموږ سره دلته څه شی دي دویم زموږ سره دلته منټس راغلي دي که نه نو دلته کې ما هم دلته څه ولیکل دلته ما ورته ولیکل منټس مطلب دې ځای کې منټس زموږ سره سویپرس که دا ما ورته 00 واچوه ګورئ که زه دا پیج ریفریش کړم ما سره دلته کې وګورئ 00 اورز او 00 منټس ما ته څه کېږي شو کېږي زه راځم همدا کوډ د دې سره زه بیا کاپي اخلم کنټرول سی او دلته لاندې ما پیسټ کړ او دې ځای کې زه اورز پاکوم دې ځای کې زه لیکم چې منټ زموږ سره دې ځای کې څه شوی دی منټ زموږ سره په دې ځای باندې سټارټ شو او دا منټ چې په دې ځای باندې بیرته اینډ شوی دی اوس راځو سیکنډز ته ما سره د سیکنډ شو کېږي نو د سیکنډز دپاره دلته زه لیکم SEC سیکنډ او دلته هم دغه سیکنډ چې دی سیکنډ ما دې ځای کې ډبل کلیک وکړه سیکنډ مې کاپي واخیسته او راځم د منټ په ځای د سیکنډ لیکم صفحه مې کنټرول اس کړه راځم دلته څنګه زه ریفریش کوم ګور ما سره دې ځای کې څه شو کېږي اورز منټ سیکنډز راغلی په دې ځای کې تاسو دا ډبل ډاټ ویني دا کلون چې دی دا هم زه راوستل غواړم نو د دې لپاره زه راځم دغه کوم ډیپ چې دی تاسو سره چې دلته کې دغه اورز او دغه ټیکسټ شو کېږي د دې نه لاندې دلته به تاسو یو پین واخلئ او دې ته به تاسو کلاس ته نوم ورکئ یو کلاس به په دې کې جوړ کړئ کلون په باندې او په دې کې زه ډبل ډاټ اچوم صفحه مې کنټرول اس کړم دې کې وګورئ ما سره ډبل ډاټ هم دلته راغلل نو زه دا انتخابوم کنټرول سی او راځم لاندې زه ورته په دې ځای کې ما دلته راوړه او دلته یې راته راوړه اوس وګورئ ما سره په درې واړو ځای کې شو کېږي اما دلته په اخر کې زما سره PMAM لیکلی کېږي نه ډبل کوډ نو زه راځم دلته کې د دې په ځای څه لیکم اوس زما سره چې دی ما سره PM دی PM مینس فاصله ماسپښینه نو زه راځم او دې ځای کې زه ورته وایم دې ځای کې زه AM لیکم AM ځکه لیکم کله چې زه جاواسکرپټ کوډ لیکم نو دا AM به PM ته چینج شي صحیح ده نو دې ځای کې زه دې ته لیکم AM او دلته لیکم PM AM PM مې دې د کلاس نوم ورکړ او دلته ما ولیکل AM صفحه مې کنټرول اس کړه دا اوس وګورئ ما دلته کې AM شو کېږي نو دا اوس زموږ سره څه شی دا اوس زموږ سره HTML شو زموږ سره اوس راځو CSS ته خامخا له دې چې CSS ته راشو باید د CSS پیج مونږ لینک څنګه لینک کېږي را به شي دلته به ولیکئ لینک کله چې تاسو لینک ولیکئ د لینک مطلب دا دی چې ما ته لینک وایي څه شی لینک ما زه ورته وایم ډاټ سلش مطلب څه شی دی ډاټ سلش مطلب دا دی چې index.html فایل چې په کوم فولډر کې دی په هغې فولډر کې چې څه شی دي هغه ما ته لیست کړه نو دی ما ته لیست کړی وی په دغه فولډر کې index.html دی javascript.js دی سوري script.js دی star.css دی څه شی غواړئ زه ورته وایم star.css غواړم وایي دا star.css څه شی دی زه ورته وایم وایي ښه داسې کې ما ته وایي لینک کا وایي زه ورته وایم لینک کا وایي څه شی لینک کړم زه ورته ما ته وایي دا څه لینک ور غواړي زه ورته وایم دغه star.css فایل لینک ور غواړم چې د دې هغه هایپر ریفرنس څه شی دی مطلب دغه په همدغه په کوم فولډر کې چې index.html فایل دی په همغې کې دا هم پروت دی اوس ما ته وایي دا فایل زه ولې لینک کړم دا وایي ولې لینک ولې دغه index.html فایل style.css صفر مطلب ریلیشنشپ یې شی دی نو دې ځای کې ما لیکلي REL ریلیشنشپ نه اخیستل شوی ریلیشنشپ مطلب دا دی چې دا سټایل شیټ صفحه ده دا د سټایلونو یو صفحه ده او دغه سټایل زه غواړم چې دلته په دې HTML باندې اپلای کړم نو دا ځکه ما لینک ما ورته ویلي زه صحیح ده اوس راځم دلته کې زه ورته انورسن سلیکټور یوز کوم او دلته زه ورته لیکم چې داسې کار وکړه چې د دې مارجن ما ته 0 کا او پنډینګ کې هم ما ته څه کا پنډینګ هم ما ته 0 کا او بارډر باکس چې دی بارډر باکس سوري بارډر باکس سوري border box no box sizing sorry box sizing
box sizing زه ورته اخلم border box صحیح ده زه ورته border box وایم box sizing border box صحیح اوکې دا مو لیک زه دلته پوند فامیلی هم ورکوم فون فامیلی ما ورته پاتې ټول کوم ولوس دي سپه مې کنټرولز کړه ګور سټایل نه اپلای کیږي ولی ځکه دا د HTML فایل تاسو کنټرولز کړئ نو چې کنټرولز کوم ګور زموږ سره دلته کې چینجز راغلي اوس دلته زه راځم او دې کې زموږ سره سیکشن دی دا سیکشن ما دې کې کاپی کو او راځم د HTML فایل د CSS فایل ته اوس زه ورته وایم چې دې کار وکړه د دا سیکشن ته هم کوډ لیکه وایسته ورته لیکي زه ورته هم دې کار وکړه چې minimum height ورته minimum height څومره ورکم وای مله 100 ph ورته ورکا ول ورته وایم بل ورته وایم چې width ورته ورکا width څومره ورکم مله زه یو سل پکسل ورته ورکا ډیسپلی څه شي کا ډیسپلی ماته د دې پلیکس کا ډیسپلی ورته پلیکس ولیکلا او الاین آیټمز ورته لیکم چې الاین آیټم ماته سنټر ته راوړه او جسټیفای کنټینټ هم ماته سکا جسټیفای کنټینټ هم ماته سنټر تکا بل بیک گراوند کلر زور کور غواړم بیک گراوند کلر څنګه کلر ورکې زور ته وایم یو سپین کلر دی دا کلر دی دا ورته سکا دا کلر ورته سیټ کا صفه کنټرول اس کوما نو ګوري دا مو سر سنټر ته راغله او دا کلر هم پیس شو دا کلر هم په دې باندې اپلای شو بل راځم دلته زمونږ سره د سیکشن کې دننه زه ورته هم سیکشن کې دننه د کنټینر په نوم باندې یو کلاس دی دې تم سټایل ورکا راځم دلته زری کوم سیکشن او سیکشن کې ډاټ کنټینر په نوم باندې کلاس دی د دې ډیسپلی څخه د دې ډیسپلی ماته پلیکس کا ډیسپلی ماته پلیکس کا او الاین آیټمز چې دي الاین آیټمز ماته سنټر ته راوړه او جسټیفای کنټینټ هم ماته څخه جسټیفای کنټینټ هم ماته سنټر ته کا بل دې ته ویډیو هایټ زور کوم ورته ماول چې دې ته هایټ ورکا 200 پکسل او وید ورته څومره ورکا وید دې ته ورکا وید دې څومره وی دې وید ورته ورکا سل پکسل صفه کنټرول اس کوما راځم ګوري دلته سکرول کوم دا تاسو ته کوډ ښکار شي او ورس ورته وایم چې ماکسیمم ویدم دې ته سیټ کا و ماکسیمم وید څومره ورکا مالي بس 550 پکسل ورته ورکا بس صحیح دی و بیک گراوند کلر هم ورته سیټ کا بیک گراوند کلر دی وسی مالي بیک گراوند کلر د تما وختي ورکا د دې ځنه مزه کاپی واخلم او دې ځکه به د پیسټ کما نو دې زموږ سره بیک گراوند کلر شو اوس دلته زه ورته چې باکس سایزینګ ورته باکس شډو ورکا سوري باکس شډو څومره ورکا 0 او 5 پکسل هوریزونټل ورټیکلی او دې ځکه ورته چې لاس پکسل او کلر د سوي RGB واخلا په RGB کې ورته ریډم 0 کا گرین ماته 0 راکا او بلو ماته 0 راکا صحیح ده بلو ماته 0 راکا او RGB ویلو چې دا هم ماته 0.2 کا صفه کنټرولز وګورئ دې ځکه زما سره چې شو با سره یو شډوي واخسته اوس لاندې راځم او ورته وایم چې اوکې دې کې زه ته چې بارډر ریډیوس دیم لګواخلم دې کې بارډر ریډیوس دی لګوالي و بارډر ریډیوس څومره غواړي بس او ته یو 12 پکسل بارډر ریډیوس دی ګورې 12 پکسل بارډر ریډیوس هم واخسته اوس سیکشن کې کنټینر بیا ټایم دی نو زه ورته وایم لاړ سیکشن ته په سیکشن کې ډاټ کنټینر پروت دی کنټینر راځم دا کنټینر دې څنګه کاپی علم دلته ته ما کنټینر دی او په کنټینر کې ډاټ ټایم دی نو ته وسه کارو کې د دې ډیسپلی به ماته پلیکس کې بس دومره ډیسپلی پلیکس کا وګورئ ټول ماته په یو لاین کې راکړل نو د ما ورته لږ ډیسپلی پلیکس کا نو ډیسپلی ماته د دې پلیکس سکللا پلیکس کا اوس راځم ورته وایم د کنټینر کې د نه دی ټایم دی بیا په ټایم کې زموږ سره شی پراته دی په ټایم کې دا بز لږ دی فایل چې تاسو دا کورس کارشي مونږ سره دلته کنټینر دی بیا په کنټینر کې زموږ سره چې دی کنټینر کې ټایم دی او ټایم کې دا ها دلته راځم سیسس تا بیرته سیسس ته راغلم ورته ما چې لاړ شه ډاټ کنټینر تا په کنټینر کې ډاټ ټایم ته لاړ شه ډاټ ټایم او دې کې زموږ سره یو بل څه دی ټایم نه لاندې چې دی ټایم کلو راځم دلته ډاټ کنټرول وی دا دلته اوس ورته وایم چې ډیسپلی د دې څخه ډیسپلی د دې ماته پلیکس کا څنګه چې ډیسپلی ورته پلیکس کا اوس ورته لیکي چې الاین آیټم هم راته څخه الاین آیټم هم راته سنټر تکا نو الاین آیټم اوس ګوري زموږ سره خسته صحیح راغی نو دا اوس ګوري زموږ سره دا د شو کی اوس راځو دې ته نور کار شته پکې نو راځم دا څه په سکرول کوم او زه ورته وایم
زمونږ سره ټایم اوکې دلته زه راځم دې ځای کې زه ورته وایم چې اول خو لاړ شه ټایم ته ټایم بیا په ټایم کې دا ټایم کولون او باغې کې زمونږ سره یو بل کلاس دی چې کلاس تم څه نوم ورکړی دی ټایم ټیکس ته لاړ شه دې ځای کې راځم بېرته سیسس ته ټایم ټیکس اوس دلته زه ورته وایم چې د دې ډسپلی به ماته څه کړي د دې ډسپلی ماته پلیکس کا ډسپلی راته پلیکس کا الاین آیټم راته څه چلو کا الاین آیټم راته سنټر ته راوړه او بل پلیکس ډایرکشن به زه ورته ورکړم پلیکس ډایرکشن ماته کالم کې شو کا صحیح ده بالکل صحیح شو اوس ورته وایم دا جسټیفای کنټینټ چې دي دا هم راته سنټر کا صحیح ده اوس بیک گراوند کلر به هم یو بیک گراوند کلر به مو ته ورکو نو بیک گراوند کلر موږ سره خو الریډي دلته موږ سیټ کړی بس دغه دی دا بیک گراوند کلر هم ورته ورکا بیک گراوند کلر نه بعد دې کې موږ سره الریډي ما باکس شډو اخستې د نو باکس شډو دلته مې پیسټ کړه ورته دا باکس شډو مرکو پر باکس شډو هم واخستا سپس کول کومه ورته د دیو ته اوس دغه ویدو هایټ هم ورته ورکا که زه ویدو هایټ ته بار ولیکم دې ځای کې به ولیکم زه ورته وایم چې دې ته وید هم ورکا وای وید د څومره وي نو زه ورته وایم دا وید ورته سل پکسل ورکا سوري او بل زه ورته وایم چې هایټ هم ورته ورکا وای هایټ د څومره وي هایټ هم ورته سل پکسل ورکا بس صحیح دی ښه اوس ورته وایم چې دې ځای کې دې ته څه کار وکړې بارډر ریډیوس هم ورته ورکا څومره یو 12 پکسله بارډر ریډیوس ورکا 12 کم دی دا به زه شل کړم شل کنټرول اس بس بالکل شل پکسله صحیح دی یو شل پکسله بارډر ریډیوس هم ورکا اوس ورته وایم چې داسې کار وکړه چې دا به زه غټ کړم ښه صحیح شو اوس دلته راځم دا به زه بېرته دې خوا ته راوړم دا به زه دې څه نه کاپي والم کنټرول سی او دلته ما دلته پیسټ کړ او دلته زه ورته وایم ډاټ ټایم کولون او یو بل زموږ سره دلته موږ یو هغه آی ډي څه ورکړی کولون دی کولون به دې زموږ کاپي والم را به شم سیس ته اوس دلته زه ورته وایم داسې کار وکړه چې د دوی پونټ سایز چې په دې کې کوم څه پراته دي د دوی پونټ سایز به څومره کې پونټ سایز کې زه ورته ورکړم شل پکسله شل نه دا به زه 15 وکړم زه بس 15 ټیک دی 15 پکسله کا او پونټ ویټ ما ته راکړه بولډ یا بولډ نه لیکم بس کوم ورته لیکل شپږ سوه کنټرول اس بس بالکل شپږ سوه مې ولیکل شپږ سوه بس ټیک دی اوس ورته طریقه ما چې ډاټ ټایم کولون کې زموږ سره ډاټ کولون چې دی داسې کار وکړه چې د دوی پونټ سایز څخه 40 پکسله کا بس ټیک دی 40 پکسله شو ښه مارجن ورته ورکړه 0 او لس ټاپ لیفټ رایټ باټم څلور باندې طرفونه 0 او لس پکسله صحیح شو دا هم ورکړو بل زه ورته پوزیشن به شي पोजीशन एब्सोल्यूट का सॉरी एब्सोल्यूट ना रिलेटिव सही शो उस वर्तमान में अच्छी से कारू का अब जरा कट कमा ओके हजोस राजम दे जवर तवाइमा से डॉट टाइम के टाइम कोलोन डॉट टाइम yes takes out dot you will so just kolam bare ma khas takes say the takes खादल तजवर तवाय मा चिली दुई पॉइंट साइज दुई तवर का 12 पिक्सेल सही है 12 पिक्सेल शो उस पॉइंट वेट जवर तवाय मा चिदा मा तराकश 500 पिक्सेल लग बे ज्यादा तुम वसो बे कम संगा बस वसो ठीक है वसो पिक्सल ठीक है और लेटर स्पेसिंग यो 2 पिक्सल और का बस बिल्कुल ठीक है सही है खादा एएम जम सर सही ना कारी सही दा एएम چې دا زمون سر نور صحیح دی بس ټیک دی نور کس سیسیس باندې مونږ ډیر زیات فوکس نه کوو زمون کار له جاوا سکرپټ سره د سیسیس باندې ماته تاسو مخکې پروجیکټ کار کړی دی راځو ایم ته دا ایم ته زبزو لګ سټایل بوته ایم ته چې مطلب دا ایم پی ایم څه شو کیږي نو هغه موږ د سي خراجي خاطر ایم پی ایم ته مونږه چې
څنګه هغه ورکړی خاص سي اے ام دی بیا سلاش بیا زه به کاپی به والا مزه دینه کاپی والا کنټرول سی اعظم دلته ها دلته زه ورته وایم دا اے ام پی ام چې موږ ته شو کیږي دلته به دوی ته اول خو فونټ سایز ورکړي چې دا لږ وړو کې دی چې لږ غټ راشي یو ټول پکسل ورته ورکړه بس لږ صحیح دی اوس زه دلته ورته وایم چې دې ته دا موږ ته لږ څه وکړه لږ راته بولډ هم کا صحیح ده بس دس سمپل دلته زه ورته وایم چې لیټر سپیسینګ هم ورته ورکړه لیټر سپیسینګ دې څومره یو 2 پکسل ورکړه کنټرول اس دې ځای کې ډېر چسپېدلی دی دا مارجن لیفټ 50 پکسله بس بالکل 50 ډیر زیات نشو 50 زیات دی دا بس 10 کم بس 10 ټیک دی او فونټ سایز کته د زور تواخلم سل پکسل سلف ډیر زیات غټ دی 50 یره 50 ډبل چې دی کنه مو سره ډیر وړي کې ډیر غټ دی زبر حال صحیح دی بیا تاسو نور جوړ کړئ کدی د زوري کم سلويخ بس ټیک دی سلويخ صحیح دی خاوس دلته زه غواړم چې د اوس راځو ستا اوس راځو جاوا سکرپټ ته چې دا زمونږ سره چې اوس 700 دی هغه دې هم دې سکی دې ځکه اوس د جاوا سکرپټ کوډ ته راځو لکه دې په شان زمونږ سره دا 7 هم اوس راځي هغه مال زوم کړی دی صحیح ده لکه تاسو ما زوم کړی دی هغه بهرحال اوس دا ما شان جوړول غواړو زه راځم دا بیرته زوم اوټ کوم دا ما زوم اوټ کو راځم جاوا سکرپټ باندې خو مخکې دې چې جاوا سکرپټ کوډ ولیکو نو باید موږ جاوا سکرپټ لینک صحیح ده نو دلته زه راځم لیکم سکرپټ src source slash او سکرپټ دلته واله بس ټیک راځو جاوا سکرپټ ته اوس په جاوا سکرپټ کې ګوري منګه جاوا سکرپټ کې دلته زور ته وایم چې دسي کارو کا چې دې ځکه هم مونږه هغه د ډیټا د ډیټ کوم فنکشنز چې هغه موږ دلته کې استفاده کوو صحیح ده دا به زه زوم کما دلته زه راځم دلته زه لیکم سیټ د به زوم اوټ کوم ډیر زوم شو سیټ انټرول او دلته زه ورته وایم اوکې دغه دننه ما د هغه واخسته یوکی او دلته زه اوس دلته کوډ ورته لیکم زه ورته وایم یو وریبل اخلم دی وریبل ټایپ مو واخس ډیلیټ بنوم باندې او ډیټ ډیټ اوکې ډیټ مساوي کا ډیټ زموږ سره وریبل دی چې تاسو چې هر نوم ورکوي هغه تاسو پر ډیپند کی ضروری نه چې تاسو څو کوي تاسو هم ډیټ واخلئ هر نوم چې تاسو ورکوي اخستای شي هغه نه بعد زه ورته وایم ډیټ ډاټ اوس تاسو څه پکار دي زه ورته وایم ګیټ منټس ما پکار دي نو زه تاسو ټولې کوي ډیټ ډاټ ګیټ minute min sorry اول زموږ سره څه پکار دي اول زموږ سره دې کې زموږ سره نه sorry او غلط شو دې کې زموږ سره پیژن اول تاسو باید دې کې څه کار وکړئ اول تاسو باید دلته تاسو باید ورته واچوي چې نیو ځکه اول ډیټ پیژنې نه دلته تاسو ورته چې نیو ځکه دا ډیټ موږ سره نه پیژنو اول دلته زه وریبل جوړ کوم ډیټ باندې باندې او دلته زه ورته دا ډیټ میتھډ اول زباید دا اوس شي صحیح ده اوس راځم دې ځکه نه ده دلته ما کوم واچ لاندې انټر مې پریس کو دلته زه ورته وایم hours h o u r صحیح ده اور او دلته لیکم چې ډیټ دا وریبل نوم می واچو صحیح ده ډیټ ډاټ ګیټ منټس په پیدا کې منټس ما ته ګیټ کا او دلته به سیمیکولون واچو انټر دا به زلک زوم اوټ کوم تاسو صحیح ښکارا شي صحیح ده لږ به زوم کوم بالکل صحیح راځم کنسول دلته لیکم console.log مې ولیکو د دې په مینس کې ځلې کوم اور صفه مې کنټرول اس را رائټ کلیک کوم او انسپیکټ ته راځم او دلته هم زه راځم کنسول ته نو دا وګورئ دې کې مونږ ته هغه منټس کې دلته زرا شمه ګورئ دا لګړ کما دې کې زموږ سره 0 منټس دي نه سرویس دي کنه نو دې کې ګورئ کنسول کې ماته نه سرویس کې تاسو زوم کوم دې کې ګورئ ماته ډیر می زوم کو سوري ما سره نه سرویس شو کیږي کدا زموږ سره وتاله ختمي کې ګورئ څنګه چې دا زموږ سره 50 شي نو زما سره په کنسول کې هم ماته دا 50 ښایي نو دې ته بلک منتظر شي چې دا 50 شي ګورئ څنګه چې دا 50 شي نو کنسول کې به هم د تماته 50 شو کیږي ګورئ کې دلته کنسول ته راشم ګورئ دا ته وګورئ لاندې زموږ سره 50 شو نه سرویس خو 50 شو نو دا هم چې کله پوره شي دا هم زموږ سره شي یو 50 شي بهرحال
نو دلته زموږ سره اوکې یعنی دا ټیک شو. اوس همدغه شان زه راځم او دې ځای کې ورته وایم چې ما ته د منټس دپاره هم واخله. دلته لیکم مساوي ډیټ ډاټ ګیټ ډاټ ګیټ که څه شی منټس ما ته ګیټ که منټس به تاسو پیدا کړئ. دلته به زه ورته ولیکم ګیټ هغه زموږ سره منټ شو. سوري دې ځای کې باید ما اورز اخیستې صحیح ده. دا مې دې سره کاپي واخیسته دا مې دلته پیسټ کړه صحیح ده. وریبل مې مطلب دې ځای کې سوري دې ځای کې ما وریبل اورز اخیسته ته منټس ولیکل دا به زه پاک کړم صحیح ده. دا به زه مکمل پاک کړم دلته به زه ولیکم ډاټ ګیټ اورز صحیح شو. اوس ټیک شو او اوکې اوس دلته نه دی ګوره که دلته زه ورته اوس دلته زه ولیکم چې ما ته راکړه څه شی منټس زه په کنټرول ایس کوم ګورې که زه رایټ کلیک وکړم اوس که دلته زه راشم رایټ کلیک او دلته زه راشم کنسول ته نو څه ګورې ما ته هغه منټس دې ځای کې شو کېږي. او که تاسو اورز غواړئ راشئ دلته کې ورته ولیکئ اور صفحه کنټرول ایس کې دې ځای کې ولیکئ 12 بجې دي. که زه راشم دې ځای کې ګورئ تاسو ته ښایي چې 12 بجې دي زموږ سره نو هغه تاسو سره دلته په کنسول کې څه کېږي کنسول کې تاسو سره شو کېږي. یعنې دې نه معلومېږي زموږ کوډ صحیح روان دی. نو دلته به زه راشم لاندې به زه اوس دلته به زه سیکنډ هم واچوم او سیکنډ به زه ورته وایم چې ډیټ ډاټ ګیټ څه شی سیکنډ نو دلته به تاسو سیکنډ واخلئ بس سمپل. اوس زموږ سره دا وشو همدغه شان سیکنډ هم که تاسو ولیکئ نو دې ځای کې تاسو سره هغه سیکنډ هم څه کېږي. که زه ولیکم سیکنډ کنټرول ایس دلته زه راشم رایټ کلیک انسپیکټ دلته راځم کنسول ته کنسول زموږ سره منټ څومره دي ګورئ یا 50 یو 50 دا ګورئ 3 50 څلور 50 پنځه 50 دا زموږ سره شری سیکنډ زموږ سره صحیح کار کوي. خدای نه معلومیږي چې دا زموږ سره صحیح کار زموږ کنسول سره کار نشته یی کنسول دی پروت دی. اوس راځو دلته زه ورته وایم دا زه لږ زوم آوټ کوم دلته زه ورته لیکم چې دې ځای کې زه ورته وایم document dot get element نه استفاده کوم dot query selector نه کار اخلم صحیح ده dot query selector او query selector کې دلته زه باید ورته سوا چوم دلته زه راځم زما ول اورز پکار دي نو دې ځای کې که تاسو یاد شي دې ځای کې وګورئ ما دې ځای کې دا به سکرول کوم دې ځای کې ما اورز اخیستي ما ټول ته ګورئ سیم هغه اخیستی اورز نمبر منټس نمبر او دې کې زموږ سره سیکنډ نمبرز دي. نو راځم جاوا سکرپټ ته او په جاوا سکرپټ کې هم دلته زه ورته لیکم ګورئ دلته به تاسو ډبل کوډ یا سنگل کوډ کې او ډاټ لیکل ضروري دي ځکه کوئري سلیکټور کې دا کوئري سلیکټور د سمپل دغه په شان کار کې چې دې کې تاسو دا لیکل ورته مطلب ک کلاس ای ډاټ ولیکئ ک علامت نمبر بیا به تاسو ک آی ډي بیا به تاسو علامت نمبر وته اچوي دلته دا ورته ډاټ انر ایچ ټی ایم ایل equal کما څه شي اورز موږ ته دغه وریبل چې دا څنګه چې کنټرول اس کما ګوري ما سره دې کې 6 شو دې کې ما سره 12 راغله کدا زه زوم کوم ګور ما سره دې کې 12 شو کیږي کدا ترا شو ګور دې ته سره 12 کی اوس غواړم چې دغه 00 چې دې د لپاره کوډ کو اوس دا هم دغه شان دي دا کوډ به تاسو کاپی کړئ او دا به تاسو پیسټ کړئ زه به دا لږ غټ کم چې تاسو ښکار شي ګوري په دې کې زموږ سره شي په دې کې تاسو څه لیدل غواړم تاسو منټس ګورئ کنه دلته دا پاک کې دي په ځای ام ان ان ولیکئ منټس ولیکئ ولی دې ځای کې وګورئ ما دې ځای کې منټس لیکلي دي ام ان زموږ سره وریبل نوم دی ام آی ان چې دی ام آی نمبر نو دلته تاسو راشي دلته نوم ولیکئ ام آی ان ګورئ زه راځم دا دې خورم ګور څنګه چې زه دا سفر پرېښ کوم دلته به هم زما سره منټس وشي دا وګورئ زموږ سره 350 که زه بل پیج ته راشم ګورئ زه به دا غټ کما دې او ته راشم دې ویب سایټ ته ګورئ زموږ سره سیکنډ شو کېږي ما دې سیکنډ کار نه کوي اوس د دې سیکنډز د لپاره زه راځم دا کوډ هم دې څنګه کاپی کوم او دلته لاندې ما پیسټ کوم ګور دا بزل غټ کم دلته ګورئ اوس زموږ سیکنډ سره کار لګا نو دلته کې دلته تاسو ولیکئ سیکنډ او راشي دلته دا هم پاک کې دلته ولیکئ سیکنډ سمپل بس دلته سیکنډ ولیکو څنګه چې ریفریش کوم دا 00 به هم سره په سیکنډ تبدیل شو ګور دا هم زموږ سره سیکنډ سٹارټ شو یعنی کوډ زموږ شي شو کوډ زموږ شي خبره پاتې په ام پی ام کې دلته موږ سره پی ام شو کېږي دلته زموږ سره ا ام دی زه غواړم دا هم زه پی ام ته چینج کوم اوس د پی ام د لپاره چې تاسو کوډ کوئ دا غي لپاره زه راځم ګورئ دلته زه یو وریبل اخلم د ډي په نوم باندې او دلته ګورئ زه دلته کې نوټ پیډ ته راځم او نوټ پیډ کې ما څه کوډ لیکلی دی ګورئ نوټ پیډ ته راځم اوکې دا ما دې سره کنټرول ایکس او دلته مې دې ځای کې ما پیسټ صحیح شو ګورئ دلته ما دا به تاسو ریډ کړئ دلته ما ویلي if hour is similar than 12 its value will be am
else کنه سبوي its value will be pm کچیرتا اورز چې دی کدا چیرته لیس ویل 12 نا نو زمون سره به am شو کیږي کچیرتا د دین زیات به زمون سره سیږي pm دی شو کیږي نو دا به تاسو د سره درې وانه ریډ کې ګور دته کې زه د پریکټیکل کار کوم د نظری کما دا डी ماته مساوي کا اور زمون سره الریډي مون سره یو وریبل دی چې د دې کې راځي زمون سره یو وریبل مونږ جوړ کړی دی نو دلته زه ورته وایم کچیرته دا زیاتو مطلب دا کچیرته د 12 نه زیات ول اورز 12 نه زیات ول اورز او دې کې زه ورته وایم بیا ماته څه شو کو بیا ماته am شو کا که چیرته داسې نه وا بیا ماته pm شو کا بیا ماته څه کا pm شو کا بل دلته زه ورته اوس لیکم چې اور دویم جمله کې ګوره if hour is greater than 12 کچیرته دلته زه ورته لیکم equal کچیرته hours زیاتو ل 12 نه کچیرته hours زیاتو ل 12 نه بیا سوالیا اوکې بیا ماته څه کوا بیا ماته hours نه ماینس کوا 12 او hours چې ماینس کړل ل 12 نه بیا ماته دلته څه شو کوا hours شو کوا بس سمپل بل دریم جمله دریم ته مونږ if hour value is 0 then the okay کله اوس دلته زه ورته وایم ګورې کچیرته دغه hours چې وي دا کچیرته مساوي شول اور صحیح ده کدا چیرته مساوي شول ل 0 سره نو بیا ماته څه کوا اور مساوي کول 12 سره او دې کې ماته اور څه کوا اور اوکې دې مطلب دا دی if our value is 0 کله چې د our دغه values موږ سره 0 شول بیا ماته اور راکوا اور 12 مطلب 7 سوي موږ سره 12 وی then its value will be 12 دې value دی بیا موږ سره سوي 12 دا 12 موږ ته اور موږ سره سکی ته موږ سره با شو کیږي نو سبا کنټرول اس کوم ګوري مال ته کنټرول اس نو دا موږ سره چې شوی پیم تبا چینج شوی وی نه دی چینج شوی ها دا موږ سره پیم ته چینج نشو زه دا سبا مینیمایز کوم دا زه یوزر کنټرول اس کوم کوډ ګورو کچې تا ل 12 نه زیاتو پیم کنټرول اس دا مې کلوز کې بيخي ما ورته ویلي دي چې تا خاطر ته ضرورت وایم डी شو اورز کې چې ته زیات له 12 نه نو ما ته ام کنه وی ما ته 12 شو کوا چې ته اورز زیات له 12 نه نو ما ته اورز نسه کو منفي کوا 12 او اور منفي کوا 12 بیا ما ته دا ترو کوا ل اورز نه 12 منفي کوا بیا ما ته شو کوا او بیا کدا چې ته ترو دا کنه دا بیا مو تر اورز کې چې ته مساوي شو دې سره بیا ما ته اورز مساوي کوا ل 12 سره کنه بیا ما ته اورز شو کوا okay right click delta q right click open live server am شو کیږي صحیح ده دې لپاره زه ویډیو ته سٹاپ کوم وګورئ 2 دقیقې ته صبر کوئ صحیح ده کله چې 2 دقیقې پوره شي نو دا چې کله زموږ سره یو شي دا به زموږ سره حتما پی ام کیږي ٹھیک ده او دلته ګورئ که زه راشم فرض کا که جاواسکرپټ کوډ ته راشم او زه دا پی ام کوم ګوره ما پی ام واچو که چې ته اور زیات ول که چې زیات ول د ورس نه ماته پی ام شو کوا کني بیا ماته ام شو کوا ګوره څنګه چې زه په کنټرول اس کما نو دا اوس ګوري اوس ماته د دې کې ام شو کیږي صفه می کنټرول اس کړلا او د دې کې ما سره اوس ام شو کیږي که زه کوډ تراشم په کوډ کې ما هم دلته کې ام لیکل دا فرق نه کوي ګوره کا کته ته ام کې ته پی ام هم لیکي که زه پی ام لیکم ما سره د اوس پی ام شو کیږي یعنی مطلب دینه معلومیږي چې موږ سره دا کوډ کار نه کوي زه به یو ځل چیک کوم چې دا زموږ سره ولې چینج نشو همګرو ما ویډیو سٹاپ کړله ما ویل چې دا یو منټ پوره شي چې ما سره دلته کې دا څه شي چې دا ما سره چینج کیږي کنه خدا بیا هم ما سره چینج نشو ولی چینج نشو ګوري دا زموږ سره اوس هغه پی ام شو کیږي نو زه دا مکمل کلوز کوم دا مې کلوز کړ بیرته راځم کوډ ته مشکل شی زه پوه شم مشکل دا دی چې موږ جاواسکرپټ کې هغې دپاره کوډ نه دی کړی زه اوپن وذ لایف سرور بیا کوم ګوري زه چې دلته کې په کوډ کې پی ام لیکم دلته موږ سره پی ام شو کیږي که کوډ کې ام لیکم ام شو کیږي نو دا زموږ سره صحیح نه ده ګوري زما سره اوس ام شو کیږي کوډ کې ما ام لیکلی که کوډ کې زه دلته ولیکم ګوره ما فرض کړه زه کوډ کې لیکم سراج لیکم نو زما سره دلته کې سراج شو کیږي دا صحیح نه دی ځکه دا سراج وي زه اوس دا د جاواسکرپټ له طریقې نه چینج کوم دا باید چینج شي نو راځم دې ځای کې ګورئ ما دې ځای کې ما ورته نه دی کلي ګوره زه لیکم ډاکومنټ ډاټ
query selected او دلته ما دلته زه اعظم بیرته ګوره مشکل دا زم چې ولې کار نه کوي دلته مشکل دا دی چې موږ دلته کوډ نه لري کړی اعظم دا کاپي کوم او دلته زه ورته وایم ډبل کوډ یا سنگل کوډ کې ډبل کوډ یا سنگل کوډ کې بدلتا خاص موږ سره ډبل کوډ ولې کار نه کوي the language okay صحیح شو دلته ورته دا مې پاک ډاټ کنټرول وی اوس ګوره دلته ورته وایم ډاټ انر html کې ډاټ انر html کې ما ته شو کول ته وریبل نوم چې ډی دی دلته زواچو مټ ډی صفه کنټرول اس کوم اوس ګوري ما سره چینج کړ دې ځای کې نه ده ګوره دا په ځل زوم آوټ کما دلته زرا اعظم ګوري صفه ما کنټرول اس دا په ځل دې خاطر راوړم اوس ګوري زما سره دا چینج کړ دې ځای کې تاسو ما سره کله زه وګورم ما سره اوسم سیراج لیکل شوی ګوره خو کزه دا د جاوا اسکرپټ دا کوډ ز کمنټ کوم ګور کنټرول سوالیا کنټرول اس ګور ماس دا کنټرول سوالیا اوکے جاوا اسکرپټ کوډ زموږ سره د سینه کمنټ کی ګور ما سره سیراج شو کی کنټرول زد کلیک کنټرول زد کنټرول اس ما سره ګور پی ام شو کی صحیح شو نو زموږ سره صحیح شو کچې دلته استاد راشي ګور دلته تاسو ایم لیکي او دلته راشي تاسو پی ام لیکي اوس کوئی صفه کنټرول اس کوم دا زموږ سره ایم ته چینج کیږي اصل کې دا باید پی ام اوسي پی ام ګوري کچې ته اور زیات ول 12 نه ماته ایم شو کیږي مطلب دې چې زموږ سره اوس پی ام دی که ایم دی اوس زموږ سره پی ام دی پی ام مینز پاس د ماسپخینه او دې چې زه ورته وایم اوس زموږ سره مطلب څو بجې دي اوس زموږ سره یو بجې ده نو پاس د ماسپخینه باید ولیکل شي چې زه راشم ګورئ دا اوس ګورئ ما سره ښه صحیح دی ښه صحیح کار کوي څو بجې دي دلته ګورئ 14 شو کیږي 14 او 2 مطلب یو بجې ده نو یو بجې ده د تکزما سات چې دی مطلب دا ما 24 والا دغه کړی دی نو ګورئ زما سره یو بجې ده 3 منټه دي او 3 سیکنډه دا زموږ سره چیک کیږي دي نو دا زموږ سره د HTML CSS او د جاوا اسکرپټ څلورمه ویډیو یا څلورم پروجیکټ